السلام علیکم دوستانو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. آیا پوهیږئ چې سپرم څه شی دي او د انسان د بدن په کومه برخه کې جوړیږي؟ د دې پوښتنو او د دې ته د ورته د نورو پوښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره ویډیو مکمله وګورئ او زموږ سره پاتې شئ. که مو چیرته ویډیو خوښه شه، زموږ چینل درسره سبسکرایب او ویډیو درسره لایک او د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. سپرم یا مني چې په انګلیسي کې ورته سپرم وایي، چې د ژړي یا د تخم په معنا ده، چې انسان د بدن تر ټولو کوچنۍ ترینه حجره هغه سپرم دي چې په جنسي غدو کې جوړیږي. سپرم د هګۍ په لاندې برخه کې جوړیږي او کله چې جوړ شي نو د هګۍ پورته برخې ته راټولیږي. تر اوسه پورې د سپرمو شمیر په ژوندیو موجوداتو کې صحیح معلوم نه دی، ځکه په هر ژوندي موجوداتو کې د سپرمو شمیر توپیر کوي. دا حجره د تناسلي آلې څخه هغه وخت راوځي چې نارینه په شهوت او خوند کې راشي. په سپرمو کې ستونزې د دې لامل کېدای شي چې د اولاد د پیدا کولو کې ستونزې رامنځته کړي. د څېړنو له مخې د ژوندیو موجوداتو کې سپرم د جوړښت پیښلیک تر 600 میلیونو کلونو هاخوا رسیږي. کله چې انسان د ځوانۍ ته ورسیږي، هګیو کې د سپرمو همیشنی تولید 125 میلیون په ورځ کې رسیږي. د انسان په بدن کې یوازینی حجره هغه سپرم دي چې د انسان د بدن د ګلوکوز څخه استفاده نه کوي. که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو سپرم زیات شي، نو د کاربوهایډریټ ډول لرونکي غذاګانو څخه استفاده وکوئ. دوستانو، که زموږ ویډیو مو چېرې خوښه شوې وي، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک او شیر کړئ.